د طالبانو مخالفو سیاسي مشرانو هیواد ته د بیرته ستنېدو او جرګې رابللو طرحه رد کړه. د افغانستان نجات لپاره د ملي مقاومت شورا په نامه سیاسي بهیر د طالبانو له لوري د جرګې د جوړېدو ممکنه طرحه او هیواد ته د سیاسي شخصیتونو د ستنولو کمیسیون رد کړی دی. د شورا د طالبانو حکومت لخوا پلان شوې جرګه چې طالبان یې د افغانانو مجمع بولي د شپه نامه لویه جرګه بللې ده. د افغانستان نجات لپاره د ملي مقاومت شورا یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره شوې د دې جرګې جوړولو او هیواد ته د سیاسیونو د ستنولو دواړو هڅه د ولس ټولیز شعور او سیاسي شخصیتونو ته سپکاوی بللی او دا د طالبانو جنایتونو کې د دوی شریکولو هڅه ګڼلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دا بل لور ته د نړیوالو د پام اړولو یوه هڅه ده چې دوی یې په کلکه ردوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د انتقالي حکومت رامنځته کولو او ټول ټاکنو له لارې د افغانستان له کشالۍ د وتلو لپاره رښتینې لار غوره کړي. دا یادونې ده چې طالبانو د تېرې اپریل میاشتې په وروستیو کې د افغانانو یوې مجمع رابللو خبره وکړه. د افغان رسنیو په وینا طالبانو د دې مجمع لپاره مشخص نوم نه دی یاد کړی، خو د اټکل له مخې ویل شوي داسې ګمان کېږي چې دا به د لویې جرګې په بڼه یوه غونډه وي. طالبانو دغه راز د مارچ میاشتې په نیمایي کې له افغان سیاسي شخصیتونو سره د اړیکو ټینګولو او هیواد ته ستنېدو ته د هغوی هڅونې لپاره د یوه کمیسیون جوړولو خبره هم وکړه. د طالبانو کابینې په غونډه کې د دې کمیسیون جوړولو پریکړه وشوه چې هدف یې له هغو مخالفو سیاسي څېرو سره د اړیکو ټینګول بلل کېږي چې ډیری یې پر کابل د طالبانو له کنټرول وروسته له هیواده وتلي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.